بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانك هو الأبتر. صدق الله العظيم. پلار جان یوه پوښتنه وکړم. وکړه بچې. تاسو دومره ډېر تلاوت کوئ خو یادوئ یې نه، دا نو څه ګټه لري؟ ته پاسه بچې راځه. بچې ستا د خبرې جواب به زه هله در کوم چې دا د سکرو لړلې ټوکرې د پاس د اوبو ویلې نه راډکه کړي او رای وړي واله. پلار جانه د دې ټوکرې څخه اوبه تویېږي، د دې ډکول ناشونی کار دی. بچې ته خپل پوره کوښښ وکړه اوبه شي. سمه ده پلار جان. پلار جانه دا کوشش بې ځایه دی، هېڅ ګټه نه لري او د اوبو څخه دا ټوکرې ډکول ناشونی کار دی. نه بچې نه، تا پوره کوښښ نه دی کړی. ته یو ځل بیا سم کوښښ وکړه کیږي. Audio Jungle. زوی جانه څه دې وکړه؟ پلار جانه نو مې هسې بې ځایه مه ستړی کوه، دا کار ناشونی دی. ښه زویه دا راته ووایه چې دا ټوکرې مخکې څنګه وه او اوس څنګه شوه؟ مخکې تکه تور او په سکرو لړلې وه او اوس د ویالې په اوبو پاکه او سوتره شوه. زوی جانه زمونږ او ستاسو زړونه د دې ټوکرې په څیر دي.
چې په ګڼ شمېر ګناهونو لړل کیږي او خیرنیږي، او قرآن کریم د هغې پاکو اوبو په څیر دی. باید د دې ټوکرۍ په څیر خپل زړونه پرې وینځو. که څوک ونشي کولی چې قرآن کریم په زړه کې وساتي، لکه په دې ټوکرۍ کې چې اوبه نشوې تم کېدلی، نو بیا هم د قرآن کریم تلاوت زمونږ او ستاسو زړونه وینځي او پاکوي. يا لا 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 يا لا يا لا 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 لا